په افغانستان کې د کفاشۍ یا هم بوټ ګنډلو سنتي صنعت بوټ ګنډل یا هم کفاشي په افغانستان کې له زړو سنتي صنایعو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو په ډله کې هم راځي. د موډرنو بدلونونو او همداراز د صنعت د پرمختګ په سبب دغه کسب و کار د کمیدو په حال کې و. د کاروبار تر ښه کېدو او د خلکو په اقتصادي وضعیت کې تر مثبت بدلون وروسته دغه صنعت نور هم کمرنګه سو، خو د رژیم تر بدلون وروسته دغه صنعت بازار یو ځل بیا مخ په ګرمېدو د ډېری خلکو د وزګارتیا له امله کفاشۍ یا هم بوټ ګنډلو ته مخه کړې ده. کفاشان وایي چې دغه صنعت له ډیرو کلونو پخوا په افغانستان کې دود دی، خو اوس اکثره ځوانانو په بې مسلکه توګه د وزګارتیا له امله کفاشۍ ته مخه کړې ده. دیگه کدام کاروباری نیست. نور کار او روزګار نسته، مجبور یو څه وکړو. زما پلارنی کسب هم همدا و. تقریبا یو 40 کاله کیږي زما د کار څخه. فعلا کاری که سابق بود حالا نیست. اوس د پخوا په څیر کارونه نسته. هغه کارونه چې د جمهوریت په وخت کې و اوس هغسې نه دي. څه ناڅه غریبي کیږي. راځو دلته کینو، که کار نه وي هم څه وکړو. خواجه شهاب الدین چې له 150 کلونو راهیسې کفاشي کوي وایي چې د له نیکونو څخه ورپاتې کسب دی او له ماشومتوب څخه یې د کفاشۍ صنعت له خپل پلار څخه زده کړی دی. ډېری کفاشان وایي چې په افغانستان کې د رژیم بدلون د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي او اوس د اقتصادي ستونزو له کبله د پخوا په څیر خلک دوی ته مراجعه نه کوي او که یې وکړي هم نو په ډیره ناچیزه بیه دوی ته بوټان د ګنډلو او یا هم د جوړولو لپاره ورکوي. 30 سال میشه که اینمی خرچه 10 کاله کیږي چې له همدې لارې حلاله روزي ګټم. 1 روپۍ تر 100 حرامو پیسو بهتره ده. همدا ښه دی. زموږ کسب او کار دی. شکر دی یو څه ګزاره مو پرې کیږي. لاس مو چاته نه اوږدیږي. کفاشانو به پخوا د ښځینه‌وو او نارینه‌وو بوټان تولیدول. د ناوې او زوم بوټان به ډیری خلکو په کفاشانو په ښکلي ډیزاین او ظرافت سره جوړول چې اوس مهال د ماشیني بوټانو تولید د کفاشۍ صنعت له خنډونو سره مخ کړی دی او د پخوا په څیر مینوال نه لري. مریم هوتک، CMG، کابل.